طالبانو لوړو زده کړو وزارت نوی مکتوب ورکړی دی. جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د نجونو پر زده کړو د بندیزونو لرې کولو دا غوښتنې داسې مهال کې کیږي چې تازه د طالبانو لوړو زده کړو وزارت بیا په رسمي مکتوب کې له شخصي پوهنتونونو غوښتي چې له نجونو زده کوونکو ازموینې او د تحصیلي دورې د مونوګرافونو دفاعي په انلاین ډول ترسره کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت BBC ته د هغه مکتوب پخلی کړی دی چې مخکې په خواله رسنیو کې خپور شوی وو. د محصلانو چارو معاونیت نه خپاره شوي مکتوب کې راغلي ټول پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې مکلف دي چې د ښځینه محصلانو د مني ازموینې او د مونوګراف دفاعي په دقت سره په انلاین ډول ترسره کړي. په مکتوب کې دا هم راغلي چې د لیسانس دورې د وروستي سیمسټر درسونه د وزارت له لارښوونې سره سم وروسته پوره کړي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په ډسمبر میاشت کې تر بل امر پورې په ټولو دولتي او شخصي پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بلخوا وردګو کې د ډبرو سکرو د پروسس مرکز جوړیږي. د میدان وردګو ولایت د مرکز اړوند کوټه یا شرو سیمه کې د ملي پراختیا شرکت له لوري په 200 جریبه ځمکه کې د ډبرو سکرو د پروسس مرکز جوړولو چارې پیل شوي چې دغه ولایت په چارواکو سرویر د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو او ګڼ شمېر ولسي خلکو پکې ګډون کړی وو. د میدان وردګو والي وویل چې د ډبرو سکرو د یاد مرکز په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې بیارغونې کارونه چټک شي او ګڼ شمېر کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو وویل چې د نظام قوت په اقتصادي پیاوړتیا سره کیږي. اوس مهال په هیواد کې د بیارغونې کارونه چټک شوي دي او هیله شته چې هیواد په نږدې وخت کې پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د مسؤلینو په خبره دغه مرکز په 200 جریبه ځمکه کې په ملي او نړیوالو سټنډرډونو برابر رغول کیږي چې له دغه ځایه به پروسس شوي د ډبرو سکاره بسته‌بندي او بهر هیوادونو ته لیږدول کیږي.